چې تهمتونه الزامونه لګوي غیبتونه کوي الله اکبر او چې معافي نه کړي په چا د الزام ولګو په چا د تهمت ولګو څوک د سپک کو د خپل د تسکین د پاره د بړاس د زړه د پاره بې عزته دی کو په یو درې څلورو کسانو یلکه وایي چې څوک ایمان لري په الله باندې په ورځ آخرت باندې فلیقل خیرا ښکلې وینا دې وکړي نرمه وینا دې وکړي خسته خبره دې وکړي او که چېرته خسته خبره نشي کولی غوسۍ نو فلیصمت غلی دې کښېني بس څه دې وایي نه کنځل دې نه کوي سپکه لهجه دې نه استعمالوي بهتان دې نه لګوي الزام دې نه لګوي غیبت دې نه کوي ډېر زیاته قبیحه ګناه ده دې وجه نه سورې حجرات کې الله فرمایي ولا یغتب بعضکم بعضا یو د بل غیبتونه مه کوئ هلکه غیبت وایي څه ته الله رسول تپوس وکړو اتدرونه پوهېږئ غیبت څه ته وایي قال الله ورسوله اعلم د الله او د الله رسول ښه پوهېږي الله رسول ویل ذکرک اخاک بما یکرهو یو مسلمان کې غلط صفت ده ګنده صفت ده قبیح صفت ده او په دې کې ده مسلمان ده خدا په کې ده غیبت دغه ته وایي چې دغه صفت ته ورته وایي چې دا خو پلان کې خو داسې دی او هغه په ده باندې خفه کېږي دا غیبت وإن لم يكن فيه او که چېرته نه وي پکې فقد بهته نو بیا خو د بهتان ولګو بیا خو او یا دوریدي بیا خو کوړي دی هغه به خوري په شریعت کې او په آخرت کې به رب العالمین تا رانیسي سزا به درکړي او رب العالمین څه فرمایي ویل لکل همزة لمزة د ویل کنده ده جهنم یې ځای دی لکل د پاره د هر هغه چا همزه او لمزه چې تهمتونه الزامونه لګوي غیبتونه کوي الله اکبر او چې معافي نه کړي په چا د الزام ولګو په چا د تهمت ولګو څوک د سپک کو د خپل د تسکین د پاره د بړاس د زړه د پاره بې عزته دی کو په یو درې څلورو کسانو کې د یو 2 منټو د پاره تا نه خبر دی او که خبر نه دی او معافي نه کړی والله زه خو معافي نه کوم هغه چاته چې څوک زما په عزت باندې ګزار نه کوم معافي مړ مې کا مړی به درته معاف کړم خو چې په عزت او په عرض مې ګزار کې معافي کېدل نشته دی جهنم دې ځای ده انشاءالله په ورځ د قیامت به د رب العالمین مخې ته ودرېږو بیا به حساب کتاب